انسان چې ښکلی کېږي سي دا انسان په دې تقوا سره او په دې علم سره ښکلی کېږي. په رنګونو ګوره نه څوک ښکلي شوي دي او نه په رنګونو څوک بدرنګه شوي. دغسې تله نه ده. امام عطا ابن ابي رباح رحمه الله د امام صاحب شاګرد د امام صاحب استاذ د امام ابو حنیفه رحمه الله. د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ و موچت انسان صحابه کرام سره ملاو شوی خصوصا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه باندې ډیر علم کړه او د شونډې چې د ډېرې پیړې وي د پوزې سمه غټه پوزه او تک تور تاسو د تور خلک لیدلي که نه د دوی د پوزې غټې د شونډې پیړې دیم داسې نو مور ته یې ورځ وي مور وی ډېر بدرنګه یم او دا خلک راته ګوري هغوی ته بچیا بدرنګي دي په علم پټه که علم وکړه بیا به د خلک دغه نه ګوري. علم وکړه سبحان الله بیا به د بچیان راتلو دغه خواله او حرم کې به هغه درس کوو مکه کې به ناسو درس به کوو د بچیان چې به رالو وایي موږ تا سره خبره کوو صبر نو انتظار به یې کوو هغه ته چې هغه د درس نه فارغه شي او بیا موږ د ده سره کینو او د ده نه تپوس وکړو. حالانکه هغه تک تور انسان و ما هغه غټې شونډې وې او هغه غټه پوزه وه خو چا چاته د اوسه پورې دا نه دي یاد کړي چې د هغه پوزه غټه وه یا د امام عطا سره ملاو شوی شونډې د هغه پیړې وي رنګ یې تک تورو د باډۍ نه تک بلکل چیتو لنډو د چا تذکره نه ده کړې. که چا تذکره کړې ده وایي د امام عطا سره علم ډېر زیات و. نو دا که ته دا غواړې چې زه ښکلی ښکاره شم خصوصا زما دا خبره دې ځوانانو ته ده نو ګوره په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ته سحر ماښام بلیډ ترې راغستی او د مخ نه یې تک شین یو دغه جوړ کړی دی او صفاکۍ را صفاکۍ په دې څوک ښکلی نه ښکاري. لهذا مقابله به وکړو چې کم ځوان ګیره خریلي او کم نه یې خریلي دواړه به ودرو خلک به فیصله وکړي چې کم یو بګې ښکلی ښکاري. په دې څوک نه ښکلي کېږي چې ګیره خرې او نه په دې څوک ښکلي کېږي چې ویښته د انګریزانو په شان جوړی. په دې څوک نه ښکلي کېږي چې کله دې په منځ کې پرېښودي سیډونه دې لرې کړي دي او کله دې سیډونه پرېښودي منځ دې لرې کړی او کله دې ودرولي دي لکه د بانګي دې دغه په شان او د په ځان پورې د خلک وخندلو. په دې څوک نه ښکلي کېږي. ګورئ نه څوک په دې ښکلي کېږي چې دی به میکپ استعمال کړي او دا خبره خصوصا زما د زنانو ته ده چې ګوره په دې باندې څوک جنۍ نه ښکلي کېږي صرف چې هغه میکپ یې استعمالوي او هغه ښکلي او ګرانې کپړې استعمالوي او هغه دنګ بیزار او قیمتي سینډل او لوپټې او دا شینې استعمالوي. په دې څوک نه ښکلي کېږي. که تاسو حقیقي هغه ډول غواړئ او زینت غواړئ نو هغه د ایمان ډول الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي. هغه د ایمان